بلوچستان په پاکستان تر ټولو ستره حمله وکړه. پاکستان څخه یې څنګه لاره ورکه کړه او څنګه له لسو ساعتونو وروسته هم په پاکستان پوځي هډه برید روان ساتل شوی دی. د دوشنبې په ماښام بلوچستانو د پاکستان په سمندري ځواکونو هډې برید وکړ چې زموږ د راپور تر لیکلو وخت 10 ساعته کیږي او لا هم برید روان دی. پرون ماښام خبر نشر شو له بلوچستان څخه راپورونه دا دي چې د مکران په توربت کې پر توربت هوایي ډګر او د پاکستان سمندري ځواکونو پر اډه جګړه روانه ده. د پرله پسې چاودنو او ډزو غږونه اورېدل کیږي. د سمندري ځواکونو په دې اډه کې د چین بې پیلوټه الوتکې هم ډیره دي او پاکستان ترې د سیمې د څار لپاره استفاده کوي. په ورته مهال د توربت په ټولو نظامي ادارو او په ځانګړي ډول روغتونونو کې اضطراري حالت اعلان شوی دی او ډاکټرانو ته د تیارسۍ ویل شوي دي. جګړه لا هم روانه ده. تازه همدا اوس د بلوچ وسلوالو د ځانمرګو فدایانو مجید کنډک د دغه برید مسؤلیت پر غاړه واخیست او وایي وسلوال یې هوایي ډګر ته داخل شوي دي. د بلوچ وسلوالو ویان جنید بلوچ وایي د دوی د مجید کنډک غړي بریالي شوي چې د بلوچستان په توربت ښار کې د پاکستان دویمې لویې سمندري اډې PNS صدیق ټولې امنیتي پوستې فتح او بالاخره په بریالیتوب اډې ته ننوځي. د مهال جګړه روانه ده او د برید خنثی کولو لپاره د پاکستان هلیکوپټر هم په فضا دورې وهي. لومړني راپورونه وایي چې د دوی 4 تنه اډې ته په ننوتو بریالي شوي دي. دا په تېره یوه اونۍ کې د بلوچ وسلوالو د مجید کنډک دویم او په تېر کال کې دریم لوی ډلیز برید دی. بلوچستان کې د پاکستان سمندري ځواکونو اډې ته د ننوتلو بلوچ بیلتون پالو یو تن غړی د جګړې له منځه وایي چې عملیات یې بریالیتوب سره روان دي او لسګونه عسکرو ته یې مرشوب لاړولې ده. لا هم د الوتکو چورلکو پروازونه ترسره کیږي. ویل کیږي چورلکې زخمیان انتقالوي او بلخوا الوتکې ځای په ځای بمبارونه کوي.